په SQL کې موږ یو څه اضافي کمانډز غواړو چې هغې باندې نور باندې هم کار وکړو. نو موږ سره په لومړی create database کمانډ باندې موږ database جوړو. هغې نه وروسته نوم ورکوو. هر نوم چې تاسو ورکوئ سیمیکالن ضرور دی. دې سره ځان عادت کړئ. البته په ځان پام کې درنه سیمیکالن نه غواړي، خو که بیا بل چېرې ته کار کوئ سیمیکالن نه بغیر به ستاسو کویري نه چلېږي. سیمیکالن ورکړئ. create database نوم، دې سره به database جوړ شي. شو database په دې باندې به ستاسو کمپیوټر کې څومره databasونه چې دی به ټول درته ښکاره کړي. او یوز بیا هغې نه وروسته د یو ډیټابیس نوم، دا به یو ډیټابیس ته تاسو چې هر یو ډیټابیس غواړئ هغې ته به ور داخل شئ. کله چې ډیټابیس ته داخل شوئ بیا تاسو هلته په هغې کې ټول ډیټابیسونه کتلی شئ. دغه انټیجر فلوټ وغیره وغیره دا که تاسو چېرته یو اټریبیوټ جوړوئ یا په یو ټیبل کې یو کالم ورکوئ د هغې کالم ټایپ ورته ښایي چې ما سره ډیټا ټایپ به څه وي، انټیجر به وي، فلوټ به وي، ډیسیمل به وي، کریکټر به وي، څه به وي. کریټ ټیبل سره به مخکې ویلو چې موږ ټیبل جوړوو په هغې کې مختلف لکه دلته اوس موږ کریټ ټیبل اتور مو جوړ کړی کې مو یوزر نیم ورکړی چې دا ورچار دی، لینت یې 20 دی، ناټ نل دا خالي نشو پرېښودلی، خامخا به دا نوم ورکوئ. ډسپلی نیم چې موږ ته به ښکاري غټ نوم یې هم ورچار دی، به 50 وي لږ زیات، ناټ نل په دې معنی چې دا هم تش نشو پرېښودی، خامخا به ډېټا ورکوئ. که نه یې سکیل مو نه پرېږدي ایرر به درکوي. او ورسره مو پرایمري کی هم شو کړی چې یوزر نیم زما پرایمري کی ده. 2 کالمه پکې دي، په دې کې د یو کالم چې کوم د یوزر نیم ما سره پرایمري کی ده. بیا که کله ډیټابیس ته ننوتلی شو ټیبلز په هماغه ډیټابیس کې نه به موږ ته ټیبل وښیي چې څومره ټیبلونه کې دي. او ډسکرایب ټیبل دا به یو ټیبل راته ډسکرایب کړي، د هغه ډانچه به وښیي چې په دې ټیبل کې نه کم کالمونه موږ سره دي، ډیټا ټایپ یې څه دی وغیره وغیره. موږ سره یو څه اډیشنل ډیټا ټایپس دي. ډیټ به راته د کمپیوټر نه ډیټ وښیي چې دا کمپیوټر نه کوم ډیټ دی هغه به واخلي. ټایم هم د کمپیوټر ټایم اخلي. ټایم آی چې کوم دی یو فنکشن دی تبعی راځي دا فارمټس اخلي چې آورز، منټس، سیکنډ، هغې نه وروسته ملي سیکنډ دا هم اخلي. ټایم سټمپ چې کوم دی دا فنکشن بیا دا دواړه هم به ډیټ واخلي هم به ټایم واخلي، دواړه کمپوننټس به موږ سره واخلي. وړوکی غوندې پریزنټیشن یو پریزنټیشن غواړو چې بل هم دې ویډیو کې ورسره یو ځای کړو. دویم چې کوم پریزنټیشن موږ سره دی هغه هم وګورو. راځو ډیټابیس لیکچر ته. ډیټابیس لیکچر کې موږ سره 13 لیکچر دی، آی تھنک یې 14 دی، 13 به وي. ډېر ښه، 13 لیکچر خلاص شو. په دې کې موږ سره یو څه ډیټا ډیفینیشن دی پارت 2. په دې کې موږ سره یو څه ایکسترا کمانډ دی. ډراپ ټیبل آرټیکل دا به موږ سره یو ټیبل به راته له منځه لرې کړي. ډراپ په دې معنی چې هغه ډانچې هم ختمه کړي. ډیلیټ صرف او صرف ټیبل نه ډیټا لرې کړي. خو که ډراپ ټیبل ورته ووایو هغه ټیبل مکمل له هر څه سره لرې کړي، ټوله ډانچه به یې ختمه کړي. الټر ټیبل که موږ ورته وایو دا به ټیبل موږ سره الټر کوي، چینج کوي. اډ ریفرنسز سمال انټیجر موږ یو څه پکې دې ټیبل کې اضافه کړه، ریفرنسز مو پکې اضافه کړه، هغه ته مو ډیټا ټایپ هم ورکړه سمال انټیجر. دا معنی چې هغه د ټیبل ډانچه بدله شوه، مخکې که 15 کالمه اوس په 6 وي، که مخکې 6 اوس په 9 وي. همداسې زه وایم چې الټر ټیبل اتور رینیمیکل لیکچرر دی نه وروسته به اتور بیا لیکچرر ښکاري موږ سره. نو موږ دا ټیبل کې چینج کړه رینیم. البته موږ دا وخت کې کار کوي چې کله موږ الټر ورسره ولګو ټیبل بدل کړه، دې نه مخکې چې اتور و دې نه وروسته به هغه په لیکچرر په نوم باندې ښکاري. بله کویري موږ سره د الټر ټیبل آرټیکل موډیفای هم موږ تاسو استفاده کولی شو. ټایټل چې کوم دی مخکې 50 اوس ورچار هغه 80 که سایز یې بدل که صحیح ده. نو موږ ټیبل موډیفای کولی شو، موږ ټیبل الټر کولی شو، موږ ټیبل چینج کولی شو. دغه 3 قسمه تغیرات پکې موږ راوستلی شو. که چینج تاسو وګورئ الټر ټیبل آرټیکل چینج که څه شی چینج کوم، ټاپک په کټګوري باندې مخکې ټاپک و، د نه وروسته به نوم کټګوري وي او ورچار 30 هغه لینت به 10 وي، یعنې 10 نه زیات کرکټر موږ نشو ورکولی. نو موږ سره د الټر موږ ویلې، موډیفای موږ ویلې، چینج موږ ویلې. خو هر یو نه مخکې ټیبل نه مخکې به الټر لګوئ، به هغې نه وروسته ټیبل نه وروسته به یا چینج لګوئ یا به موډیفای لګوئ صحیح ده. خو مخکې به الټر خامخا به لګوئ. که زه وغواړم چې یو کالم ورنه لرې کړم الټر ټیبل آرټیکل ډراپ کالم ټاپک، نور هغه ټیبل آرټیکل به وي خو چې کوم ټاپک کالم دی دا کالم به ورنه لرې شي.
په دې معنی چې موږ ټیبل جوړ کړی و خو یو کالم ونه لري که او که زه هم چې الټر ټیبل آرټیکل ډراپ ټاپک نو ما سره دغه چې کوم ټیبل دی کې او ټاپک به بیخي ورنه لري شي صحیح ده داسې هم زه کولی شم چې ټاپک ورنه لري کړم داسې هم کولی شم ډراپ کالم ټاپک یا ډراپ ټاپک زما به دواړه کار وکړي صحیح ده کالم سره اپشنل دی که کالم ولیکو یا ونه لیکو